تر ټولو میره خبره دا ده چې په افغانستان کې سیمه ییزو اړیکو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تلاش بالکل ښه دی، بالکل فعال دی او تګ راتګ دپاره د سیاست د روښانه کولو او څرګندولو دپاره، نورو ته د اطمینان د ورکولو دپاره زه ګورم چې متقي او د مامورین هغه کې ډیپلوماتان دي او نور سیاسي چارواکي دي هر وخت کوشش کوي، حتی د نه یوازې د خارجه وزارت دلته چې ملا یعقوب راغلی و بالکل په ډېر وضاحت په دغه د امنیتي چارو په مجلس کې ټولو ته د اطمینان ورکړه چې وروره زموږ هېواد چاته د خطر خبره نه ده، ولې بل څوک دې هم زموږ څخه دا توقع نه لري چې موږ به داسې چارې وکړو چې هغه یې راته دیکتېږي. موږ د چا د دیکتې دپاره نه یو او موږ افغانان یو، خپلې ګټې راته مهمې دي. تاسې به په میدان یوایي کې کابل په هوایي ډګر کې چې کله دا د طیارې نه ښکته شو او هغه خبرې وکړلې چې موږ هر قرارداد چې کوو د چا په ضد یې نه کوو، موږ د خپل هېواد د حریم څخه د دفاع لپاره د هر چا سره که وغواړو قرارداد کولی شو، د هغې نه مرسته غوښتلی شو او خپل هېواد باید وساتو.